बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زما رونو زما خويندو، تاسو ته پته ده چې تاسو کې ډیر زیات صلاحیت دی په ژوندۍ کې د ځان کامیابولو لپاره، خو تاسو کامیابی دي څنګه شي؟ بس تاسو له صرف او صرف په خپل ذهنیت سوچ، مطلب چې په خپل دماغو باندې کار کول پکار دي. څوک چې تا د کامیابی حاصلولو نه منې کوي، هغه صرف او صرف د ستا خپل ځان دی چې کله هم ستا مخې ته څه موقع راشي نو ته په ځان باندې شک کول شروع کړې او دا سوچ کې چې دا ممکنه ده، پته نه لګي چې دا زه کولی شم که نه، او بیا ته د هغه خلکو نه تپوسونه کول شروع کړې بغیر سوچ سمجه. تا ته دا اندازه هم نه وي چې هغوی سره په خپل هم د مستقبل څه سوچ او سمج شته که نه. کو په زندګۍ کې خپل ډریمز، ارمانونه، مقصدونه پوره کول غواړې، نو داسې خلکو سره ناسته پاسته شروع کړه چې هغوی ستا مدد کوي بغیر څه لالچه او تا ته صحیح لار ښیي د ستا ډریمز، ارمانونو او مقصدونو حاصلولو دپاره. ډیره مهرباني د دې میسج اورېدو دپاره. تھینک یو. الله حافظ.